او خدای خو دې راوله سید احمد جانه جوړ په خیر غوټه دې شواسوله ښه په خیر خیرتې مهرباني وکړه خدای مېلمه راغلی تک کښېنه یاره سید احمد جان څه پکې شکر دی ته څنګه په خیر خیرت دې شپه ورځ په خیر چېرې تللې وې چې غوټه در سره ده اوس ته مسافري رالم دا مې کالي دي تللي وم داسې ښه سید احمد جان الله دې کامیابه کړه خدای دې نورم بری درکړي یاره چې دا خواري کار چې کار کوې نو یو څه بجې راوړي یې د وخته کار نه کوي خواري نه کوي دا چې تللي وي تکلیف چې وایستې نه خامخا به یو څه پیسې راوړي دا کور ته یاره زما دا زړه پرته سوځي څه درته ووایم پر موږ باندې زړه مه سوځه ښه موږ ماشاءالله داسې د وخته داسې ډېر کاروباریان خلک ډېر په کار پوه خلک دي اوس دا څو عمر چې تللی وم ما خواته خالي مې د خپل عقل خرڅوی یعنې په خبرې مې خرڅولې سي دست مې ستړي کوی لا نه بیا چې راتلم په لاره کې ورورکه جانه یاران انډیوالان نه د موټر کې چې راسره اوس پاریان مسافر جو ته مې وروره جانه در خوراک او در څښاک او در هر څه پرې هر څه ورته برابرول بس دغه نه مې پرېښولې چې خالي دغه ستا تر ځایه پورې راسم هغه چې بیا رالم اوس هلته نه پیدا کېدلې سړی دا اوس چېرې تللی دی ول پلانکې ول هلته دی اوس دلته دوم منزل ته راپورته شولم دا د چا په ځای کې ناست دی پهلوانه رسید احمد جانه ناوله دې کوې د دون عمر تللی په مسافرۍ خواري دې وکړه او چې راجه پر لاره دې ګر پیسې وخوړلې ستاسې مشکل دغه ځای دی پیسې ټولولی نه سي د پیسې نه سي بچتولی بچت نه سي ورکولی دا زما خپل ځای دی ماشاءالله دا مې نیولی دی دفتر مې دی ځای مې دی وروره ښه خبره ده ښه ته دا ماته ودرېږئ پله و نوش جانو به وچښه او نو رخصت نه راته کوې نوش جان دا راته ووایه ستا د سترګو بله واخم ناز پر ما که دا ټلیفونان دا کاروبار خورا راپورته راباندې او بوتل دي لکه سید احمد جانه تو خو هم ناوله دې کوې بس نو دا نو پکښې راځي دا پکښې خدای پاک جل جلاله مهربانه دی نه الله پاک هر څه راکړي دي د الله سره عظیم شکر دی عقل وجنګوه خپله فکر وکړه کاروبار وکړه بچت وکړه په غرمو ما چې تجارت کاوه دکانداري مې کول مثلا په خپل دکان کې به ناست وم په 3 میاشتې په 4 میاشتې ما د غرمې ډوډۍ نه خوړل 2 ګټې یې درلودې دې چې ما نه خوړله اوله ګټه یې دغه وه چې ډنګر سولمه دویمه ګټه یې دغه وه چې 200 300 500 افغانۍ به راپاتېدلې د غرمې ده مخصن به مې کور ښه ځان موړ کړي سید احمد جانه د پیسې داسې په تکلیفو پیدا کېږي په زحمت پیدا کېږي ما لاسونه تڼاکي کړي دي پښې مې تڼاکي کړي دي ګټلې مې دي یو نوکوي باید ته سر خلاص کې پوه سې چا رقم سې دا کار زوی مې زړه مې در باندې سوځي ونې په دا کوڅه کې ته ګرځې درته ګورم د سترګې مې اوښکې راسي چې عمرمان یو څه عقل و فکر و یو سوچ و سنجس درلودلی ژوند بیا برابر وي نه د چا په قول کوې کوچنی نه یې خو بالا لوی سړی شکر دی یو څه فکر وجنګوه عقل وجنګوه دا موږ ته ما ته خو وګوره بل ته که نه ګورې څنګه مقام ته خدای پاک ورسولم خپلې کارخانې دفتر مزدوران تقریبا 180 مزدوره زه خالي وس لرم دا ټوله مثلا د الله جل جلاله مهرباني ده زه یې معاش ورکوم د ټولو کورونه چلیږي د دوی د سر په صدقه زما لا کار سم دی نو سر دې خلاص سید احمد بیده زه ورته ګډ یم دی بیده دي راکښېنه لیونه سید احمد جانه وا راکښېنه یاره ته ولې بیده یې خو زه د سارې چې درته ګډ یم وروره زما خبرې دې واورېدلې ګرد خبرې مې واورېدلې په ګرد خبرې مې سر خلاص و یاره خو خبره داسې ده چې پیچې مې له سر نسو خلاص ګر سره ته اوس وروره بل کار در څه پاته دی ته چې بیا ډېرې پیسې لرې ستا بیا دا کار دی داسې وسوه هسې وسوه بالا وروره جانه دغه ناستو خلکو د ګرد پر دغه باندې شوق راسي چې یو دانه رژمۍ وکاږي بالا بیدس دا ډېرې خبرې مه کوه وروره دا معنا نه لري ټلیفونان درته پراته چې د اوبو د غټ دبلۍ درته پروت دی دلته وروره که جانه زه درته رالم نو غلې له ځایه څه وروره مسافري مې خلاصه شوله پوښتنه ته وروره بیا هغه پخوانۍ کیسې راپورته کوې زما په ژوند زما په سیسټم ته ګر سره کار مه لره واجره زه وروره که جانه دا زما دماغ زه خرڅوم زما دماغ ته غواړې چې یو کاروبار معنا نور مخ ته ولاړ شي نو ما وژغوه بیا داسې نه دی چې زه اوس دا وایم چې معنا ستا کاروبار لږ داسې کمزوری دی یا ښه روان دی ښه کاروبار دی خو چې په د خپل کاروبار کې چې غواوې نه پرېولی بیا ډېر شو نو اوس هم وروره که جانه سترګې دې جار سم ستا د سترګو به لا واخم ناست پر ما که یو قدم پیش یو قدم پس که به دا کاروبار کې نور هم غواړې چې زما سه یو مشوره واخلې نو به کلام خود په خدمت کې دی خبره خو دې ډېره ښایسته او په زړه پورې وکړله
بیا هم باید ستا فکر موږ وپوښتو چې ستا فکر بیا څه وایي. اوس دا زما کوم کاروبار چې روان دی، دا زما کوم دفتر چې دی، دا زما کوم ځای چې دی، په دې کې ته څه فکر لرې، څه سنجش لرې او څه ایډیا راکولی سې ما ته، باید زه څه شي وکړم، نور پرمختګ څنګه وکړم؟ ډېر هوښیار سړی. اوس هغه زما هدف ته راغلی چې ما کوم هدف درلودی، نو خبره په دا ځای کې ده. اوس دا ځای تا په کرایه نیولی دی، دلته ورورکه جانه ده، څونه غټ ځای دی وګوره، دلته 1500 کارونه نور اجرا کېږي. په دې پر ځای چې دلته دوه ټلفونان درته پراته وي، په دې کې یو ګیم میم ستا یو هغه د مار بازي پکښې ده، په دا کې ښه یاد هغسې درته پراته چې د شو دپاره ډېری خلک شو هم پکوي. خیر نو دلته ستا قربان سم ګوره هغه کونج چې دی، د هغه کونجه څه بیا تر هغه کونجه پورې دې ځای ته ما چې دا مازې رالم چې دا مازې مې داسې دغه د کیمرې لینزونه پر زده کړله، بس پوه شوم چې دلته باید کم کار اجرا سي. دلته ورورکه جانه باید یو د وریجو لیړۍ ولاړې، دې خوا ته یو د چولو لیړۍ ولاړې، هاخوا ته یو چارټ برابرېږي نه، دغسې دا بغل ته چوکۍ پرتې ګرده معنا ولې دا ځای ته کرایه ورکړه، دا ځای تا نیولی دی. دلته وروره جانه د دغو خلکو څخه بیا ته کرایه اوخو ته یې ورکوه، نه سوې پوه. خیر پوه به سې پوخ سولې رسید احمد جانه ناولجې که ناولجې په دفتر کې د چولو لیړۍ د وروځو لیړۍ دا چې دا مېلمانه راځي هغه مې خوري ډېر ناولجې کوي. نور څه نظرونه لرې، څه ایډیاوې لرې؟ دا ستا ایډیا وه؟ خنده مه ته څه خندا دې جوړه کړې ده. دلته به مو ځای پر ځای د ګني ماشین اغوښتی، ته به مې لکه ګنۍ پسې وراچولی، هغه اوبه به مې څښلي. دا زما پر نظر چې تا اوس وخنده، زه په دې اوس نه سوم پوه چې دا اوس تا ته ښه خوند درکړي که بد خوند درکړي. خیر پر سره زه خپل نظر وایم، وروسته به زما د نظرو پیسې راکړې. ګوره دغه بام چې دی 20 په 25 کې بام دی، دا ورورکه جانه ناکه په نکې ولاړ دی. دلته باید ته ورورکه جانه یو د هلیکاپټر میدان جوړ کړې. وروره جانه هغه د غمس پر ولي کې د هلیکاپټر چې پر کښېني هغه ځای باندې ولې دا ما لیدلي دي دا شان. زه پوهېږم چې د دغو نه خیر اوس خبره په جزا کې ده، د باندې ورته هسه ورورکه جانه دا اوس راپورته کېدلم، دغو نه علاقه دغسې ناکې ولاړ دی. دلته ورورکه جانه یو د ټکسیانو دپاره یو اډه جوړه کړه، د رخشو دپاره یو اډه جوړه کړه، د هغو څه پیسې اخله پیسې. اوس پر دې به راوخنده. سید احمد جانه دونه خوښې خبرې دې وکړلې، باور دې اوس په دفتر د داوتې خستګي دې راوغورځول، دونه ساعت یې راتېر کړي. ښه د ټکسیانو خبرې دې ډېره ښایسته خبره وکړه. ټکسیان باید اډه ولري، رخشې باید خپله اډه ولري نه، یا مثلا داسې نمبرونه او ټلیفون نمبرونه هم ولري چې څوک زنګ ورته ووایي یو ځای ځي. او دا خو نو د ډامبر غاړه ده، زما د دوکان مخیاره دا زما دفتر دی، دلته نو باید ټکسیان یو دا شی ونه درېږي نه. او دا د اډې نظر دې صحیح و، دا مې دې خوښ شو حقیقت هم. ویلې ونه زما نظرونه نه دي، دا زما نظرونه ډېر درانه دي او دا زما دماغ دا مال ایښي یېرېږم، دا زما یو اکشن و. سید احمد جانه واقعا ودې بېرولمه. ګوره زه به یو خبر درته وکړم، د زړه خبر درته کوم. واقعا ساعت مې هم د سره تېر سو. خبرې دا نظرونه دي حقیقتا هم ډېر ښایسته نظرونه دي ته چې وړاندې کوې. خو یو خبره درته کوم، دا ته چې وایې مثلا زه دغه ځای رالم، پیسې ګر پر لارې راڅه خرڅ شولې، اوس په جیب کې هېڅ هم نه لرې، یوه روپۍ هم نه ده در پاته؟ یاره دا زما ناسته نه کې داسې د پیسه داره معلومه شوله. زما په خیال تا هم ګرده پیسې په دا کاروبار کې بندي کړي دي، اوس ما څه یو څه غواړې. خبره په دې ځای کې ده چې زه دلته رالم، مال در کوره پرې چې ځم یو د ټکسي کرایه نسته، نو زما څه نسته، ته به نه کرایه د ټکسي کرایه؟ یاره سید احمد جانه خبره دې پر ځای وکړه، و د پیسو یې نو کتابه مې درته پیدا شوله. باجه په خیر یاست خیراتي یو جوړه دی و 2.5 لک روپۍ اوسه و ورکه صحیح دی، بس هغه سره روپۍ ته ورسه صحیح دی درکې. ما وختي و نمبر بیا هم صحیح دی، لیکلی دی ولې و هغه 100 لکه څنګه سولې، هغه جام ور واستولې صحیح دی. ګوره دا بل سره کار چې شروع دی، هغه مزدورانو بینان ته هم پیسې ورودل، دوی چې هم پیسې نه جوړ کړي. تعمیر والا شه هغه ته هم ورکه ګور ته هغه 2.5 لکه چې سره پر تقسیم یې که پر ګردو که مشکل نشته. خیر ښه سید احمد جانه ټول څنګه دي؟ پیسو تمه مې سودا ته
څومره درانه خبرونه بیا ده وویله یاره خبره خاص داسې د درنو لکو شروع ده دغه دی بلا چې دغه 2,500 راکړې بس زه هم در کوره پرې ځان کامیابه کولی سم ستا د سترګو بلا واخم ناز پر ما که 2,500 افغانۍ درکړم بس تا کار په کېږي دا ما 2,500 لکه یې د وجې دا خو د جمعې په شپه د کاریګرو ته د پیسې وروړي د میرزایان هلته یې ورته حسابي ورکوي د هر وخت په لک 2,500 افغانۍ ښځې غواړې 2,500 لکه ماشاءالله ماشاءالله یاره تو خو خوند پکې وام وروره که جانه موږ ورته په هغه لیرې منطقو کې اخته و وروره جانه سهار و ماښام پورې دونه پیسې اوس سړي هلته نه سوی پیدا کوی ماشاءالله ته د دې په خپل هېواد کې دا دې دغونه پیسې پیدا کوې یاره نو دغه دی دا زما د فکر پر برابر یو کارمار نشته دلته چې زه دغه زما فکر خرڅوم د دې پر مشتریانو باندې بروم زه هم ډېرې به نور هم پیدا کړې دماغ ګرم څه څنګه یې کوې نو سید احمد څونه د خوند خبرې کوي او دا یوه خبره داسې خبر وکړي واقعا هم لکه ته چې دماغ خرڅوې یا خبرې خرڅوې زموږ داسې په خپل افغانستان کې شکر دی کار نشته دا دې ګوره زه یو تجار یم تجارت کوم 2,500 لکه څه شي دي 200 لکه 1000 لکه تر دغه لم زه ډېره لرم شکر دی پیدا کړي مې دي او سید احمد جانانه دا خبر بیا زه درته کوم چې دا دورې ناکه ملکو ته ناکه ځایو ته باید ولاړ نه سې غوټې در سره یي بیکونه دې په شا یي دورې وغوله ستړي الاک ټوک څه معنا لري په خپل ملک شکر دې کار نشته هر څه پیدا کېږي دلې هېڅ ضرورت یې نشته چې سړی ولاړ شي بلې خوا ته ولا انډیواله ستا د سترګو بلا واخم زه چې هم دا لوړو ژورو لارو ته وګورم وروره نه مو پاسپورټ وي نه مو وروره بله کیسه بلا وروره جانه غوټه په شا که بیا یو 2-3 ته ځان سره روان کړو هغه ما خطا بس یا زه هغه چې ته درځه ولاړ شو وروره دغونه پیسې هغه چې ولاړ شو دا ستړیا وي داسې وختونه راغلي دي وروره که د دغه پښو مو وینې به د دې وینې دونه په خوارۍ باندې به ورسېدلو هلته به مو 2 میاشتې 3 میاشتې کار کوئ چې راتللو به خالي به زه خپله بستره سره راورسېدلو نو د دې چې اوس ستا سره کار شروع کړم ته وه چې یو څه ورسره راکوې د میاشتې به مې یو څه کار د دې نه وچلېږي پروا نه کوي دا چې ته تللی دغونه ستړي سوی یې دغونه ستړیاوې دي ګاللې دي وړي دي پروا نه کوي ته راته ووایه څو پیسې دې خوښ دي چې دا رقمه ته د خپل زړه راته ووایه چې څو د میاشتې در کوم صحیح دی تا ته ولا چیرې چې خبره د نغدو راسې سړی داسې د زړه داسې یو رقم بلک پیدا کړي نو زه چې حساب ورته وکړم ته ودرېږه ما څو پیدا کول هلته یاره زه خیر پروا نه کوي چې 15,000 افغانۍ راکوې د میاشتې بلا به په دغه ګدامو کې هم کار کوم او د مشتریان چې دې راځي پر دوی باندې به زه جمع خرڅوم راځي په 15,000 پروا نه کوي 2,000 زه نورې در کوم 2,000 در کوم او بله خبر درته کومه د زما کم انجینران چې دي یا زما کم کاریګر چې دي یا زما کم میرزایان چې دي د دغو سره به وینې لانه نه به لاندې تاکېږي چې د کوره راغلې ډایرکټ په دفتر ته راخېږي دلې به دواړه په دفتر کې یو بس دلې یو چای راپخوه یو جېګ راپخوه او دا ستا کم چیز دماغ چې دی دا پر بل چا مه خرڅوه خالي پر ما خرڅوه بس تا 2,000 معاش سو سر د سبا سره راسه او دا غوټه چې بلا یوسه کورې درته کښېده بلا دلې راځه کښېنه خپل کار کوه او د دې په دفتر کې هم د چا سره خبرې مه کوه بس خپلې چای اچوه خپل یو جېګ میګ راپخوه غرمې ډوډۍ به سره خورو بلا خیر و خیرات وروره ښه یاره د واجې څه د خبرو کې داسې رقم نمک پروت نمک مالګه ډېره خورې لږ چې دا خو بیخي ښه خبره سوله نو د خیر سره دغه دی نو خط څه وخت لیکو د خیر سره اوس خو نو زه کارګر یم ملا په چوکۍ کې نه کښېنم دا خو دغه ځای دی د مشتریانو ځای دی نه یا نه تو خو نه ولده نه زما دا کار زه یې سید احمد جان پروا نه کوي یا ضرورت یې نشته بس سبا د خیر سره چې راغلی بس دا دفتر لکه زتونه چې زما دی ستام دی که مشکل شی نشته ما د خلکو سره دا ناکه خبرې و مثلا دا خبرې مبرې ضرورت نشته بله زه د دې خپل کار کوی صفایي مفایي کوه یو چای راپخوه جېګ راپخوه بلا خیر ښه مې خوښه ده ځې وته اوس 100-200 دې راکړې وای زه خیر سمه ګوره 100-200 کوم مشکل نه لري وده زه خبر درته کوم زه چې یم زه څه درباري یم وده میرزا دا ته 2,000 افغانۍ ورکړه ورته څلور دنیا پنسجان ورکړه پنسجان ورکړه ګوره یاشلی ډېر ښه خوند وکړئ د یو پنسه چې ورته سدیانو 50 ورکړه کور ته یې کوچنیانو ته وروړه واره که چېرې کم دی وایي هغه پیسې بس صحیح دي بلا نو خو دې پیسې درکوي نو ورسه الله دې در وشي یاره
مننه چې هیواد میډیا ګورئ.